چې راتیر شوی له یو اوږد اضطراب یم راتیر شوی له یو اوږد اضطراب یم لا مړ نه یم خو په مړو باندې حساب یم دا زما د خاموشۍ اخري حد دی دا چې ستا په وړاندې تا ته لاجواب یم دا زما د خاموشۍ اخري حد دی دا چې ستا په وړاندې تا ته لاجواب یم خودپرستو زما ځان له دنیاګۍ ده درمان سے و خودپرستو زما ځان له دنیاګۍ ده زه په خپله دنیا مس یم نواب یم زه به څنګه د تاریخ په باب څرګند شم زه چې لرې د قلم او د کتاب یم ګیلې نه لرم ستا د بېروخۍ نه ګیلهمن د خپل قسمت خانه خراب یم زندګي مې داسې تېره شوابې ده لکه زه چې راویښ شوی دی یو خواب یم شعرونه دي چې که ملا دی او کډم دی محترم دی که ملا دی او کډم دی محترم دی که رقیب دی که صنم دی محترم دی پکې ستا د موجودګۍ احساس څرګند وي پکې ستا د موجودګۍ احساس څرګند وي ستا واده ده که قسم دی محترم دی د مذهب ټیکهدارانو دومره واورئ چې انسان دی بنیادم دی محترم دی دغه ټول د پرمختیارو روان دي که کتاب دی که قلم دی محترم دی یو الله دی چې وفا لره محکم دی چې وفا لره محکم دی محترم دی که هر څومره جانان ګرم دی محترم دی محترم دی محترم دی محترم دی عبید جانا دلته تش اخلاص څوک څه کړي چې د چا سره درهم دی محترم دی دغه معاذ مانیروال او امیر د ورته دا شعرونه ډالۍ چې په خوشحالۍ کې د زړو ټوپکو زنګ وباسو موږ د ښادۍ نه د ښادۍ هغه ټول رنګ وباسو اروا مړه ساتونو خیر که ملنګان ښکارو موږ خو ځان له زړۍ کاڼي نه رنګ وباسو اروا مړه ساتونو خیر که ملنګان ښکارو موږ خو ځان له دړۍ کاڼي نه رنګ وباسو د پښتنو نه مې د مینې خیراتونه پوښته راته جرګه شوې د کلي دا ملنګ وباسو بدبخته نه یو کله کله سیرودې له هم زو ناصحه کله د خپل زوړ رباب نه ټنګ وباسو د پښتنو د کومې سیمې نه اورنګ وباسو د پښتنو د کومې سیمې نه مونږ جنګ وباسو په لونګینو باندې مړ یم عابد ملنګه څنګه د شعر نه مو ذکر د لونګ وباسو ډېر زیات مننه